سلام علیکم ملګرو د ایچ بی ایم نیچرال اسټیټکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین سی په اړه خبرې کوو چې ستاسو د بدن د دفاعي سیستم د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مشهور او حیاتي ویټامین ګڼل کیږي. ساینسي څېړنې ښیي چې ویټامین سی یو قوي انټي اکسیډنټ دی چې حجرې له زیان څخه ساتي او د بدن د معافیت کچه لوړوي. که تاسو غواړئ ویټامین سی په طبیعي ډول ترلاسه کړئ نو لیمو، مالټه، کینونو او مرچکې تر ټولو بډایه سرچینې دي. همدا ډول سټرابري او پالک هم په لوړه کچه ویټامین سی لري. دا ویټامین ستاسو د پوستکي د سلامتیا او د زخمونو د ژر رغېدو لپاره خورا اړین دی او په بدن کې د اوسپنې جذب هم اسانه کوي. یوه مهمه ساینسي مشوره دا ده چې څرنګه چې د انسان بدن ویټامین سی نشي ذخیره کولی، نو باید هره ورځ د خوړو له لارې ترلاسه شي. باید یادونه وکړو چې ورزشکاران د خپل لوړ فزیکي فشار له امله د بدن د بیا رغونې لپاره د ویټامین ته جدي اړتیا لري. تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې د بېلابېلو ویټامینونو په اړه بشپړې ویډیوګانې وګورئ. په یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له داسې نورو معلوماتو خبر شئ. مننه چې تر پایه راسره